ډالۍ وي که نه څوک چې کمنټ یې غلطې کوي لکه شعر به اوس فوټو کوو هغه به دوی ډالۍ کوو ما څوک چې کمنټ یې غلطې کوي هغه مخ یم څوک چې کمنټ یې غلطې کوي هغه مخ یم څوک چې نه لایک کوي هغه مخ یم څوک چې کمنټ یې غلطې کوي هغه مخ یم چې څوک یې نه لایک کوي هغه مخ یم چې څوک یې شیر کوي هغه نه یم بس هغه نه یم. السلام علیکم ګرانو کتونکو جعفر شاه درویش یم راغلی یم خیر آباد ته د احسان ارمان سره په خوا کې ناست یم اختشام به یې را سره هم راغلی دی نو غواړو چې د احسان ارمان نه ښکلي ښکلي شعرونه ستاسو دپاره ریکارډ کړو راځئ چې ملو شو سره احسان ارمانه څنګه بس خیر شکر الحمدلله ژوند مې ښه روان دی ښه مزو کي الحمدلله شکر دی ښه برابر یم څنګه کتونکي دې ګوري شعرونه راسره شریک که خو سم ډېر زه به یو شعر یم که نه وایي سل ځله که بد شي خو په سخته وخت کې په کار راځي سل ځله که بد شي خو په سخت وخت کې په کار راځي وایي رور دي وي دشمن دي وي خو رور دي وي ډېر ښه دی بله او بل یې که نه وایي زه خو دا نه وایم چې تا لیونی کړی یم زه خو دا نه وایم چې تا لیونی کړی یم او دا ټوله دنیا به ویني چې زه چا لیونی کړی یم او مدام چې ته د کیف سره ګرځېږي یاره زه ستا د بې وفا لیونی کړی یم ډېر ښه دی او دا بل که نه وایي که راته خاندې راته خانده که راته خاندې راته خانده که راته نه خاندې پروا دې هم نه لرم او بل دې ډالۍ وي که نه وایي ما ته چې انکار کوي نو ولې کړي او ښکلي چې اقرار کوي نو ولې کړي او چې مدام یې د یارانه د کیف سره کوي نو بیا ما ته خندا ولې کړي نو ولې کړي او دا ځینې ځینې دغو ته ډالۍ وي پکې که نه چې دا څوک زما خلاف دي وایي که مې خلاف دا ټول جهان چې ښکلي غواړم که مې خلاف دا ټول جهان چې ښکلي غواړم که مې دشمن بولا عالم چې ښکلي غواړم او که پاکستان کې په ما ولګي پابندي تر افغانستان به چغې وایم ښکلي غواړم ډېر ښه احسان ارمانه ډېر کسان داسې دي چې ستا یو ویډیو ما اپلوډ کړي و په هغې باندې ډېرې خرابې کمنټ یې کړي دي زه یم هغوی ته سمدستي او سم داسې تیز رفتاره شعرونه ډالۍ که که نه چې آینده بیا داسې غلطې کمنټ یې نه کوي او دا چې ما ته به هغو ته ډالۍ وي که نه څوک چې کمنټ یې غلطې کوي لکه شعر به اوس فوټو کوو هغو به دوی ډالۍ کوو ما څوک چې کمنټ یې غلطې کوي هغه مخ یم څوک چې کمنټ یې غلطې کوي هغه مخ یم څوک چې نه لایک کوي هغه مخ یم څوک چې کمنټ یې غلطې کوي هغه مخ یم چې څوک یې نه لایک کوي هغه مخ یم چې څوک یې شیر کوي هغه نه یم بس هغه نه یم احسان ارمانه کتونکي دې ګوري سمې سیزلي ټپې را سره شریکې که داسې ټپې چې مکمل بس کم عاشقان وي چې د هغوی په زړه باندې ښې ولګي او جدای مرا ولې خدایا او جانان مې نشته زما زړه به پړک چاودلی وینا او مین پې زه یم رښتیا وایم که خلک هر څه راته وایي نه یې منمه او خدای دې زما د پلار نوکر که نوکر به ته وې کار به زه درته کومه او مینه یې وکړه رښتیا وایمه دروغ چې وایم د زړه مجبوره یمه او عشق سړی د رنګه تور وي سمې په اور وي معشوقو رټلې وینا او ملا د خپل تعویذ سنبال کا ستا په تعویذ لیولی زړه نه راکوینه او اوسل د کم ظلم د زیات دی خلق د حسن مطابق ظلم کوینه او دا پکې ټیک ټاک ول ډالۍ وایي چېرې او یار مې ټیک ټاک باریو کې سپا سټایل ګرځي زه یې سم لیونی کما او یاره واټسپ نمبر دې راکړه چې کله کله ویډیو کال درته کومه او میل به داسې ښکلي زه یم چې د یارۍ
پسې کنځل راته کوینا او خدای دې یو داسې جانان راکي چې بې ویلو شونډې ماله راکوینا او اسمان په ستورو ښایسته ښکاري د ځمکې سر مې په جانان مزه کوینا او که په پولیس کې خدای افسر کم رقیبه تا به بوټه ځوړندومه او ښکلی مې زړه ښکلی مې یار دی رقیب تباشه چې اوس مونږ جدا کوینا او دا د جابر شاه صاحب تر ډالۍ وایي چېرې او واده چې وکړې ما به هېر کړې تا دې قسم وي چې ما هېر نه کړې بیاله او جانا زما د پلار نوکر وي او په یارانه کې به دې شونډې ټولومه او د جینکانو به امام شم په سړسیه کې بټې کوکې ټولومه او بس ته په دې ځای به یې پرېږدو نورې ټبې سړي له غم تازه کوینا یو ځل یې وکړه ته اقرار بیا مې وګوره ایمان یو ځل یې وکړه ته اقرار بیا مې وګوره ایمان ستا په مخ کې بسې ځم ستا د کلي راکیبان ستا په مخ کې بسې ځم ستا د کلي راکیبان احسان ارمانه دا راته ستا ډېر شعرونه داسې وي چې هغه خاص د رقیبانو دپاره وجه څه ده اصل کې رقیبان زما زیات دي چې زه مثال چا سره ملګرتیا کوم زما پکې رقیب را پیدا شي رقیبان یا داسې نه سړي بچي هم ټول له وړي زما او د اټک پولې ګزار که پهلې وښیې به بیا اټک پولې داسې ګزار کوم اخره کې کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ اخر کتونکو ته دا پیغام ورکوم دا ویډیو شیر مه کوم بیا وښیم او دا که څوک یې لایک کوي دا هغه وښیم دا خبره دې واوري لایک یې ګپ شپ لګوو خفه نه شئ او که څوک خفګي خدای دې زړه وچي او که کمنټ یې خلیږي خدای پاک د هغې خانه خرابوي خو دا ویډیو لایک یې فالو کړئ او امریکې ته هم ورسوئ انډیا ته هم ورسوئ او ټول دنیا کې وګرځئ چې خلکو ته پته ولګي شاعر خانمان صاحب راغلی دی او خلکو مسافر یې وګوري چې څوک یې نه ګوري که نه دا خبره ورته بیا کوم ګورئ او موږ ته دې پکار دی بار باندې چې څوک سعودي عرب کې دي هغه دې ریالونه راځي ماته او چې څوک په دغه کې دي دوبۍ کې دي امریکې باندې ډالر راځي او که څوک په دوبۍ کې دي درهم یې راځي او که چا روا نسته ورکه نه نو بیا خو ځان ته پوه دي بیا ورته ما ته پوه دي نو او یو دې ته آیفون موبایل راوځي 13 یا 14 پرو میکس چې چا راواستو یو دې راوځي یو دې 14 راوځي بلې 15 راوځي بس یو کس راوځي چې یو دا راوځي ما بیله کار وشي یو شل دانی په پردي صدوق یو خرابېږي د باندې ویډیوګانې کوم کدا سره ویډیوګانې نشته ښه اختشام به را سره د اختشام به د احسان ارمان د شاعرۍ په حکله په لنډو ټکو کې خپله تجربه بیان کړي یاره د فني شاعري کوي وختي راسې ما ورسره انټرویو کوه ستاسو ورسره وکړه د خندا شاعري ده ګپ شپ پکې لګوي لکه هسې کو کنزل منظر کوي نو ګپ شپ کې کوي په حقیقت کې نه چې څوک یې اګنور نه کړي که نه ولې چې داسې په حقیقت کې دی نه کوي بیا معذرت هم وغوښتو ده نو شاعري یې ښه مزېداره ده او یاره د لایک سړی دی لایک وله پکار دی ها مینوالو د احسان ارمان دغه ټپې خو زما ډېرې خوښې شوې بعضې خبرې بعضې الفاظ د فني لحاظ باندې استعمالوي او رقیبانو ته چیلنج ورکوي زیاتتر د رقیبانو نه زړه ستړی دی دا غلط الفاظ د رقیبانو دپاره استعمالوي او بل دا چې کوم غلط کمنټ یې کوي مخکینی ویډیو باندې هم خلکو ډېرې غلطې کمنټ یې کړي دي هغوی ته خپل جواب میلاو شوی دی نو یقینا چې چا خوښه شوي خو هم او که چا نه وي خوښه شوي نو بس مې ګورئ په دې سره موږ ته راکړي اجازت ښاد او آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان